دا دی د هندوستان زړه دلی په داسې ښارو کې یا خو خلک لوړ ځي او یا خو بیخي لوړ ځي لکه څنګه چې زموږ ښاغلی ایشور سینګ چوهان دی. دی خو اول په خپل ژوند کې ډېر لوړ ولاړی او بیا د ده زامنو د ژوند څخه د ده پورته کولو پوره بندوبست وکړي. په یوه ورځ کې 2 د زړه حملې پر راغلې او دا دی په روغتون کې پروت دی ځکه چې په هندوستان کې پلار کېدل یوه ګناه ده. وویني د ده د اولې ګناه سره مقصد د ده د زوی سره. ومه راولاړ سه عبدالله. بلې وروره بانټ یې خلاص دی. او وای اداري دی دی هیري د مینهناکه زړه خاوند د زړه څخه د خیرات الوا جوړه کړې ده او ټول ته یې وربریښي. بلې زما نوم سارا دی. سارا څومره ښکلی. چې شي زما مطلب دی ستا نوم که سارای او که دشت دومره ډېر درد ولې درغلی دی؟ دا اوس څه چټیات دي؟ ما ته دغونه ډېرې ته پوهېږې زه د خپل بیل په اړه خبرې کوم. دا بیخي ډېرې دي دې ته وګوره. او وای سارا دا خو په رښتیا هم بیخي ډېرې دي. نو څه کوې؟ یو څه وایه هم. نو خو ته راته ووایه. چې شي عبدالله. بلې وروره د دې خو هنداره کښته ده. چې شي هنداره ډېر شیطانه لکې عبدالله. دا څه شي ته نه شرمېږې؟ د اغلې څخه دغونه ډېر پیسې غواړې؟ دا اوس څه دي؟ ستاسو په فکر باید څومره سي؟ زما ادب دی سارا دا چې دومره ډېرې پیسې دي ستا په فکر باید څومره لږ سي؟ 3000. نو تاسې هغومره راکئ. او وای دا بیل چې شي دی دا زړه هم ستا دی دا هم در سره یوسه. چې شي عبدالله بلې وروره دې ویلې چې موږ وړاندیز کړی دی د پیسو د کمولو وروسته زړه بیخي موت دی 100% موت. ریتو بلې ریتو وایه چې د سارا مفت شان نه دی خوښ. عبدالله دې بیا زړه راسه یوړی. لاړل سارا زه ویر دا زارا بې عقله تا خو به د دې موټر نه ورسم کړی سم. وروره راځي بیرته راځي ګیربکس یې ما خراب کړي. په دغه رقم سره د خلکو موټران موت ور جوړوله او خپل د موټر تیل یې خلاص سوه. مقصد دکان یې بند سو او د دې دا نتیجه سوله چې د پلار یې هم ماشین خراب سو. او وروره ته دلته ناست یې؟ ما خو په تا پسې د ښار ټولې شرابخانې خمارخانې ګیمونه او نوکران ټوله وکتل او ته دلته ناست یې. دا یې دوام ضربه ده. زما مقصد دی زوی ځان هوښیار بولي خو تر ده غټ بیا عقل نسته. ولاړ سه کشف ورواچوه. تا خو د مخ له ماته د لس لک رخچینه نه تا اجرا پر سر کوي. په تیر پسې ارمان مه کوه. ولې ناکه زاړه زخمونه ګرایې؟ ولې زه ښه رښتیا یم؟ ما د خبرې مقصد دا دی چې په 300 وروڼو کې یوازې ته هوښیار یې. ستا مشر ورور هغه خو د نجونو په خاطر خپل ټوله مصرخانه د لاسه ورکړه او بل ورور دې بیا مازې اولدار دی. یوازې ته چې هر څه کولی سې. په دې خو زه هم خبر یم زه هر څه کولی سم. څنګه کار دی راته ووایه. وروره د سرو زرو په رقم ځکه ده په هغه مځکه کې چې کومه واله بهیږي داسې معلومیږي لکه شربت چې پکښې بهیږي. دا څه وایه؟ رښتیا درته وایم. او په هغې کې چې بیا د بینډۍ تاکان دي په هغه غټ غټ انار زړېږي و او خاوره یې تیار لکه کوچي داسې ده وروره چې زه وږی سوم ما په ډوډۍ وموږل او خوړل تر اوسه مې خوند په خوله کې دی. ته رښتیا وایه؟ پخه رښتیا وایم. دا مځکه به ما خان کې خان یې کړلې. سړي ته ورځو 25 لکه ورکوو. 25 لکه پر وامه درځه. دا یې و د 25 لکو عمله. دا یې د ورځې 4 عمله وه. لکه څنګه چې په هندوستان کې پلار کېدل ګناه ده دغه د ده 3مه ګناه ده. دا یې بله د زړه ټوټه ده. پلار جانه چې څه دی؟ دغه دی پلار جانه ته نور فکر کول ته اړتیا نه لرې. زه به داسې کار درته وکم چې در اوسه ستا په فکر کې لا نه و. معنا ته زما څه خالي کار دی د لډورو په بازار کې هغه په پنجه خرڅوي. او یا پلار جانه داسې خبره نه ده. پلار جانه فقط دیش جی شي جنی. او یا پلار جانه فقط دیش لکه غواړم.
زما د دوبۍ د تګ ټوله کار سوی دی. 10 لکه. تاسو درې سره په ګاډه زما انډیوال پر څه حال کوي؟ ونیسئ دلته راسئ، د ده څه بخښنه وغواړئ. ډاکټر صاحب ودرېږه، بخښنې ته هېڅ اړتیا نشته. زما سره چې کوم څه وه هغه هر څه ختم سوله. په کوم کور کې چې اوسېږو هغه پر ګفتا باندې ګرو دی. واخلئ بچانو، بیا هم ماسس د ښه انتظام ما د مرګ در مخ درته کړی دی. دا په حسین ګر کې د یوې غټې کوټۍ کواله ده. دا ستاسې په نامه ده. دا د سره وساتئ یا دا هم خرڅه کوئ. بلا ولاړ شئ. پلارجانه پلارجانه تاسو پلار خپل جسد د ازموینې یو مرکز ته وبخښئ. اوس نو تاسو ټوله د ده د کابر او کفن څخه خلاص یاست. ونیسئ رخصت شي رخصته ونیسئ کښته ولې او کښته شي یاره. بیا څه پېښه ده؟ زه نور مخته نه ځم وروره. ولې؟ زما مېرمن د یو چا سره تښتي نو سفر ولري که زه چین په وخت نور ورسېږم نو بل ټکسي نیسي او د هغه سره ځي. او وایي وروره تا چا 15,000 پیشکې اخیستې دي هغه څه به کوې؟ هغه خو پوره سولې څه معنا؟ یو څه لرې د خپله ولاړ شئ
اغسطس ځای یو څه لري دی څومره لرې دی 300 کیلومتره دی وروره 300 کیلومتره اے ورور جان ودرېږه ناګیده اوس به څه کوو الله اوس به څه کوو یاره راځئ چې یو کار وکړو چوغکه په حواسو بازي به وکړو راځئ ته خو راسه چوغکه په حواس وه میټو په حواس و مینا په حواس ول کوتره په حواس ول بم په حواس و هندر په حواس ته په حواس وې یا وروره ته زه نه یم په حواسه وي خو مه کوه وروره ته په حواس وې ته په حواس وې او وایستوس خو ومه چوغکه په حواس وه ومه د مراټي فلمول کوانو ګور داور باندې ولاړېږه داور باندې ولاړېږه ستاسې خو خو یا زه نه یم په حواسه وي زه نه یم په حواسه وي زه نه یم زه خپل لار دی وا راسه بیا به شروع کوو ته بیا شروع کړه چوغکه په حواس وه میټو په حواس و چپوس په حواس و غوی نه په حواس کېږي وروره دا نه دی زموږ سره ستا غوی بیا شروع که بیا چوغکه په حواس ول تم لاس کړه چوغکه په حواس ول ټپوس په حواس و سیک په حواس و و سردار سیک نه په حواس کېږي وروره چات کوه وروره یوازې موږ ما موټر لیدلی چې مخته یې ناست یاست بازۍ کوئ وم اخر تاسې څه غواړئ څوک یاست اوې سردار صاحب که مو ځان در وښوئ نو ځان به راباندې قربان کې ګوره سیک صاحب موږ ډېر ښه خلک یو د ښه خاندانه څه یو نه هېڅوک پیدا به وو او نه په هېچا کار لرو موږ پر خپل لار باندې روان وو سیک صاحب خدای چې مو غاړې نه بندي موږ ډېر ښه خلک یو سیک صاحب درځه موټر ته ورته ته ګیور بدل کړه موږ په سړک شنو ومرسوه وم تسلې ونیان سوي یاست سیکه وروره موږ اورېدلي دي چې سیکان ډېر ښه خلک دي زما پلار به ماته ویله که چیرې په هندوستان کې سیکان نه وای نو هندوستان به ډېر خالي پالي معلومېدلی او وای تاسو ډېر رزلان یاست وم درځئ په موټر کې کښېنئ که چیرې سیکان نه وای نو هندوستان به ډېر خالي پالي معلومېدلی خبره خو یې ډېره نامې وکړله تک کې دا دی بس وله یارانو د کاروبار خبرې به وکړو تا ویل څنګه ګورئ 2 کروړه خو ګپتا ته خامخا ورکو د هغسې خو ده هغه نورې یې زموږ او وای وروره زه خو په دې پیسو باندې ټول در مخه په ښار کې یو نامي بلډینګ رانیسم او نورې پیسې په بانک کې ایږدم بیا به نو منظرې کوم بیا به نو نه کار نه به د کار غم یې څنګه سکه یاره او وای وروره زه خو د ځانه د فلم پروډیوسر جوړوم د ده څه به پوښتنه وکړو ګوره ورور جانه دا یخه کوټۍ چیرې ده د پان والا پوښتنه وکړه یاره د پان والا څخه به پوښتنه وکړو راځئ Este să-i? پیغل چکو وام لیونی خانخیلې ګوره عینکې یې دونه غټې دي سترګې نه لرې دا خو شاته رالی او وای ته بیا دلته څنګه در وخېږه د نامي زه دا خو شناخته وختل ګراني زه دلته داسې هیري دغسې ده ستا خو زما نوم لا په یاد دی او وای خو ته دلته د فکرانو په رقم ولې ګرځې او وای زما دا پرېږده ته خپل لا راته ووایه ته دلته څه کوې ته پوهېږې تا د تګ څخه وروسته ما تا په اړه ډېر فکرونه وکړه بیا نو ما ډېره ښایسته فکر خو به نو تا هم زما په اړه باندې کوئ زما په اړه دې فکر کوئ یا ما ستا په اړه فکر نه دی کړی ګونده لږ دې هم نه کوئ او وای ستا په اړه مې فکر نه دی کړی یاره بس دغه دی نو د موټر په اړه به دې فکر کوئ اوه ستا موټر اوس څنګه دی او وای ما خو دغه ویله چې دا موټر څونه مشکلات لري دا اوس تا څنګه موټر سم کړی دی ته یو کار وکړه زما د ټلیفون نمبر در سره واخله وایه 8 1 0 9 1 5 3 1 0 0 0 دغه نه وژ نمبر سارا
دغه ټوله لمبر زما دی پوه شولې زه بیا زنګ دروم د خدای په امان خبره وکړه ساره ګوره ساره وبخښه ورورجانه دا یخه کوټۍ چیرې ده نشته خلاصه شوله خلاصه سوه خلاصه شوله څه معنا بیا سبا ماښام راشه راز بیا کمه او وای خو ماري په صد کې څه دی د یخ کوټۍ پوښتنه کوي وام ګوره ورورجانه پر ما باندې بیخي ډېر راشتي د چا پوښتنو ته جواب ورکړم وروره دا د فان دوکان دی فان دوکان څه د معلوماتو خونه نه ده یوه ناخر سول ابل په پورسه غوښتل او وای وروره ولې م په عذابه ما ځي ادرس راوښیه د جې داسې چې دا کښته ولاړ شئ بیا ور وګرځېږئ یخه کوټۍ به ووینئ څه په وایې واه څه په وایي یاره ډېره ښایسته واه واه سخته ځای دی پلار جان خو ډېر هوښیار وختي غلی پلارجان په کوټۍ کې زموږ د امنیت لپاره صحیح وکې ورورجانه وکې خو رزل موږ ته غاپي دا بده خبره ده بده خبره ده ډېره بده خبره ده اوی 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 څه وسوه څه وسوه Gabara, yo, gabara, ilaka, paminat chapchi ilaka. Gabara, oi, gabara, gabara, yo. Gabara, spera, silika, ala. Oi, yo, gabara, rava. ودرې چیرې ځې ودرې دا خو را بنده کړه بس د غونده او وای د پلارجان سانتي که شان ساتلي دي Oi, çabaka. Yo, samişkeller ya. Tadan anasın garajı. Ya? راځه Arya wa, tasım ya. Razı. Yarışı mı? Nasıl darıl ne Ma gavatarı. Razı. Ratuas, samışkeller. Ratuas. Taşı samışkeller. Ой, tas sok yaz. Kamazara gılyas. Da çasarı vyanı. Uyur sarı vyanı. Darçalaktır sarı vyanı. Tası. Çay хуба ночи шияла. Да гады саздарın госа худана ман вижи чи. Сыз чай хошия. Урзый. Ули вазаряс. Урзый. تکلیف او وای ته خو به ډاکټر نه چې د تکلیف پوښتنه راڅکه Тау я так не вакай. Заводи другой что явай. زموږ د پلار مزدور خو بیخي هوښیار معلومېږي Спамагапа. Да дер харапа да ты. Дырта чарцу окраси. Ка инсаню. Ау я юам. Каханю. Капакир. دا اوس څه وایي Капакира да дира гылидил. Ну то ли гапя. موږ سپیان یو تا موږ ته به سپي وویله اے چپ یې که دا پالتو خبرې دي باندې که سامان در پورته که کور درځه او زموږ د خوراک څښاک او د لمبېدو یو څه انتظامات برابر که Ой. Да سیاما را باندې کوي لکه ته چې د دې کوټې مالک یې موږ د دې کوټۍ مالکان یو تر اوسه موږ نه خبر چې پلارجان دغه کوټۍ زموږ پر نامه کړې ده موږ یې باغ نه وینو دی وایي تارو ته راغلی اوی تاسو څوک یاست تاسو څوک یاست که مو ځان در وښوئ نو ځان به راباندې قربان کې او وایي چې پلار مو یو څه وخت کېر نه دی راغلی نو تا خپل مالک پسې هېر کوئ زموږ د ډوډۍ په خوړلو باندې لکه غویې داسې پونډ سوی یې او زویه دا چارو دبلی تا نوم څه دی راته ووایه نوم دې څه شي دی اوله خبر خو دا ده زه سسته پلار ده نه خورم او دومه خبره وجې صاحب ته باولې وایو چې چې ورته وایو باولې او درېمه خبره د دې کوټۍ مالک دی میرزا کشن سینګ جوزف
هغه زموږ خان دی او وایي چې هغه ووینئ نو بیا دا به مو سلیپ سي پرتګال به مو لاندې سي او په خاور بیا پرېوئ که مو زړه دی چې ورسره ووینئ نو درځئ چې ور مو ولم صاحبه درې لغړیان دوی وایي دا کوټې زموږ ده ورته وګورئ دغه دی زما خان میرزا کشن سینګ جوزف یا ما دا فکر کوي چې دی به 3 کسان یي دا خو دا دی یو دی میرزا کشن سینګ جوزف یو کس دی بیا کلانو چاناله تو د مینا چې هغه زما توپک راوړه توپک راکه زه میرزا کشن سینګ جوزف یم د دې کوټې مالک یم باولې دوی ته ووایه ډوډۍ در اوسه نه ده پخ سوې یو ګړی وروسته چې راس او که ونه منل نو پر دوی باندې سپی وري لاکه صاحبه سر خلاص که دا کوټۍ د دوی ده د پلار په څه غضب اخته کړو هوی زه خو وایم چې پلاتیا موږ دلته په کس راواڅولو هغه خو موږ بېکاره بولې او دغه انسان شیطان معلومېږي صاحبه ته هغه فکر که کوم چې زه کوم ته بیا کوم فکر که ما دا فکر کوئ ته به اوس چیرې اوسېږي ورور جانه ټکان مه کوه ورور جانه پر دغه بیا کل مرمۍ مه ضایع کوه باولې دلته راسه ورسه هغه درې سره لګړیان دلته راوله ورسه اوس بیا اوس چې راولم اوی وروره کوټۍ هم په کار ده ځان په چا نه وژنو بیرندکې چپ سه راولاړ سئ صاحب تاسو دننه غوښتي یاست راولاړ سئ صاحب غوښتي یو وبېرېدئ راځئ خان صاحب تاسو راغوښتي یاست راځئ د البرخان رامنده کې چی روان یې دلته راسه راکښته سه راسه ګرانه ته چیر روان یې راسه دا دی راغلی کوټۍ خو جنه والا بیخي ډېر رنګ کړی ده سلام تشناب چیرې دی د تشناب په کیسه کې مه کېږئ دلې در جوړوم مینا چې دلته ولې راغلي یاست اول خو ته دا راته ووایه چې دا رقم مردرمخی او کوڅه ډبه سپی تا پیدا چیرې کوي ښه زما د سپي رنګ تا ته د کوڅه ډبه سپي په رقم معلومېږي دغسې ده ته نو دا راته ووایه د زما رنګ تا ته څه رقم معلومېږي او خوا یې بده په حقیقت کې دغه کوټۍ چې ده دا زموږ ده زموږ پلار دا زموږ پر نامه کړې ده خو ته دلته څنګه مطلب یې دی چې ته څوک یې اوی مژاکه ته څوک یې که مو ځان در وښوئ نو ځان به راباندې قربان کړې دا چې ښار به بیا له مرګه مړ سي بخښه کوئ تاسې د دې کوټۍ مالکان یاست زه خبر نه وم تاسې ولاړ ولې یاست راسئ کښېنئ راځئ کښېنئ باولې صاحبه دوی ته ډوډۍ موډۍ چای مای یو میوه پیدا که نو ورسه یو څه یخې چای ورته راوړه چای ډوډۍ میوه غلیا په خونه کې کښېر ده چارو دوبله دا زما دی چیرې ږدې راته وایه په المارۍ کې اوی په المارۍ کې اوه سپی دې هم پوه که چې موږ څوک یو خپله سپی ورته وایه ښه نو دا کوټۍ ستس ته اځه وبې منم دا چې زه تس نه پېژنم نو په دې خاطر چې زه ځان پوه کړم ستاسو سره د دې کوټۍ یو اسنادو کواله لرئ نو خو دا به دې اول راته ویله یاره نو خو اوس مې درته ویل یاره در ونیسه د محبس کلپه دې د جوارو ټیکهدار ته دا زموږ د کوټۍ اسناد ښکاره کړه ورکه راښکاره کړه یو دوه درې دا څلور نیم د دې غټې ښایستې پیشني کوټۍ
چې ټوله سره جمع کې یعنې ټوټل ګر سره کې 4.5 کاغذه باولې صیابه هغه زما بکس ورسه غټ بکس راوړه. اول توپک اوس بیا بکس. زما بکس ورسه بکس مې راوړه. دا بیا کوم د ټوخي بوتل دی؟ زه بله څه وخت یې بیایې؟ اوی څوک مردار سوی دی؟ څوک څه وخت بوزم؟ څه وخت یې بیایې؟ اوی ته څوک یې د بادرنګ زو؟ هر وخت زنګونه راوایه څه وخت یې بیا څه وخت یې بیا. که رښتیا د ښځې زوی نو مخامخ راسه سره معلومه به کړو. څه وخت یې بیایې؟ سبا پر 8:30 بجې ستا د پلار و مخ ته ستا د انا ورا راوړم انا دې درسره ولم. بیا ټلیفون ونه کړې. کښېږدئ دلته یې کښېږدئ. د مینا چیچی ته یې څه کمه خلاکه خلاص یې که. صیابه د دې بکس بیا اکلي کلیان یې ستا پر ملا شریفه باندې ځوړنده دي. ورور جانه دی دا د ښځې پر کوم پایجامه ولې اغوندي؟ چپ که اوی دا وګوره ورته وګورئ ستا سره خالي 4.5 کاغذان دي او زما سره دوغوندې ډېر دي. ویې ګورئ ښاغلو مېلمنو دغه دي نورم دي دوغوندې ډېرې کولې. ومه کتل باولې صیابه پر دوی باندې سپی وري لاکه. غلی کښېنه ورور دلې کښېنه دلې هغه سپی څه شو؟ دا بشدي سپی راغلی سپی دی. زه سپی نه یم زه خو مرچکی یم. مرچکی څنګه مرچکی د چا مرچکی؟ وام ګوره زما نوم مرچکی دی. دا څنګه نوم دی مرچکی؟ او نه څنګه نوم دی؟ نوم خو نوم دی نه. رزلت ته تور مرچکی که سور مرچکی که شین مرچکی؟ ته دا راته ووایه تر انار پر کم د درخت زموږ مابین څنګه راولوېدلې؟ څه درته وایم صاحبه ما په کور کې خپله اشپزي کوله. پیاز رومیان مرچاک د کټوي دارو کورکمان غاټ یل کوچني یل غاټ یل سره مرچاک دالو برا تور مرچاک دالو برا توره زیره سپینه زیره میده زیره ورسته زیره کالو چاوه کال بخارا وچ پلاس ته ټوله مې وراچوله. ته خو به سره کټوي دارو دکان سولې ته دا راته ووایه ته د لوړې څه څنګه راولوېدلې؟ وام څنګه راولوېدلم خو د هغه درته وایم توره مالګه سپینه مالګه سره مالګه زرغونه مالګه شرچایي مالګه بنجڼي مالګه علاودین مالګه. او وای چپ کړه زیله هغه ماته وګورئ مکوی کار برله دی کار ودرې کښېنه لاس ما راوړي شنو ما ګرده شان راچول خوشنه ګشنیز او په لیمبو باندې لړلي سپین پیاز. بیا شروع شوې؟ وام درته وایم صبر خو وکئ. نو زه پر خپل بایسکل روان وم. وام و مخ ته ولاړ شه نورې خبرې وکړه زما یاره ته پر بایسکل روان وې نو بیا نو داسې وبله وروره لکه یو څوک چې شولو غوړو ته اوبه ور واچوي او زه لکه مایع وتپېدلم نو لوړ پورته سولم. وامه د مرچکي زو رزله ته بیا د لارې ته واوښتلې؟ یا ورور جانه زه هېڅ وخت د لارې څه نه یم اوښتی زه خو پر بایسکله باندې روان وم. ناببره ټیر وچاودې دي او زه لکه د بخار د جګ شپېلاک پاوا کړم په درخته وځړېدلم. په دې وخت کې تاسې بېچارهګان بېبخته ځوانان د سپي څه بېرندوی کې انسانان هغه میرزا چې کشتر کړی و در درخت چې لاندې ناست واست وای شاخ زه وښورولم او زه ستاسې په مابینځ کې لکه پوخ انار راولېدلم. ته میرزا پېژنې؟ اوی پیژنم یې. ته څنګه خبر یې چې میرزا به موږ سپی رایله کوي ټولې کوڅې را باندې ګز کړې؟ ورور جانه خبره خو داسې وه ما خو خپله اشپزي کوله. وای ته چپ که یو راته وایه خبرې وکړه ته راته وایه شپ څه اول یې ته سره معلومه کړي زه څه وکړم. زما خبره واوره ته زموږ سره څه کومه کولی سې؟ د دغه د هټلر د اوباما د لمسي څخه زموږ کوټې راخلاصولی سې؟ ورور جانه زه خو کومک نه سم در سره کولی خو داسې نظر در کولی سم چې کوټې به په یوه هفته کې در خالي کړي. زه چې د چا سره کار کوم ډېر غټ وکیل دی عاشق علي څارنوال د طلاق متخصص.
مبارک شه کور مو وګټئ وام الکوانو ته مې طلاق ور وګټئ بلې بیټو وام یا زوی دا خو زما وظیفه ده او یو غړی صبر خو وکړه ګوره هغه پاته پیسې نه دي هغه نو پسې راواستوه سمه ده راواستوه وکیل صاحب زه به ته خپل کور وګټم وام ته خو ستا کور څه کوې ستا دپاره کوټې موټې ته خو د چای تبهر ورته ووایه چای راسره وغواړه کلچې به وخورې ته یې وارې خو زما کار را وکړه اول چې دا لاس شته که ته هم ولاکه په هېڅ کار پوهېږې په خبره پوه شولې 50 واره مې ورته وویل چې هغه پهلوان مو کمې ته در څخه را نه شي څه شي پلوچګانو یې وبېروه اوس به دې سرای ګټلی وای خو ته بیا لکه زړه سپین سرې زارېدي شروع کړې تېرېږه وام ده ته ووایه چې د کمزور انسان سره قانون کومک نه کوي اخوا ته ولې ګورې واڼئ وکیل صاحب ستړي مه سې خیر یوسې خیر یوسې دا زما کېدونکې مېرمن ده وام سلام تا زه نن غوښتې وم او تا ما ته ویلي وه چې دا واده به خامخا ښه درکوم نن ستا واده دی و وکیل صاحب دوکانداره نن د چایو د کلچو پیسې دی درکوي نن د ده واده دی مبارکي ورته ووایه مبارک څه خیره سې ویل کوه وکیل صاحب تا ویلي وه چې نن به چا رقم یې دا واده به درکوم تا ما ته نن وخت راکړی وه وکیه و ستا واده به خامخا کېږي خو خبره داسې ده چې او وایي ته خو هغه وه هغه و چې ترسېدلې وه زه چې واده در کوم په یوه بله خبره هم درته کوم ستا دپاره زه یو وړاندیز لرم پوه شولې زه پوه نه سوم وکیل صاحب وړاندیز ګوره خبره داسې ده چې د واده دا خو 15,000 کېږي او د طلاق پکې سخته خبره یا بل وار چې ملا زر درڅه واخیستلې تاسو به د دواړو دا جمله 12,000 درڅه واخلم بس وکیل صاحب 12,000 به بیخي ډېرې سي یو څه مرات ما سره وکړه هیله کوم پوښتنه یاره ورسه وکړه طلاق ډېر په خواري اخیستل کېږي څومره ډېر شیان مې ورسه در واخیستله کور مې ورسه در واخیستی موټر مې ورسه در واخیستی مځکه مې ورسه در واخیستل هر څه مې ورسه در واخیستله په 10,000 روپۍ زه ستا دپاره یې 11,500 سمه ده سمه ده وکیل صاحب خوښه دې شوله ته څه پکښې وایه سمه ده راځئ راځي وړونو خپل کور یې وبولئ د خپل پلار کور یې وبولئ هر ځای چې کښېنئ هر ځای چې بېجېږئ ستاسو کار دی او وایي تاسې ولاړ ولې یاست راځئ زه به ولاړ سم اشپزخانې ته یو شی مې یو دیګ میګ به درپوښتم سپینه زیره ورسته زیره پسته زیره سپینه مالګه توره مالګه شرچایي مالګه خړه مالګه سره مالګه علاوه مالګه دغه ټوله به ور زه مه راشلم بیا کوه ته مو ژر د وکیل صاحب سره معرفي کړه وام ولې به داسې تلوار ته چا څه اولادونه ژاړې او وای وروره او وای ډوډۍ موډۍ خو وخورې ته څه لکه سپی راته غاپې ستا خو زه به ډوډۍ در پخه کړم عاشق روډ به را روان یې تاسو فکر مه کوئ ماښام دی د اشنا دیدن ته ځمه مرچکیه مرچکیه د کډوګله د فقیرانې د کمې خوا راوستله ورته وګوره زما د کور خواړه په دواړو ځامو باندې شوي ورته وګوره ګوره دا فقیران دي اوس چاته وویله فقیر خو موږ ته ته معلومېږې ماما مرچکه په دې ښار کې فقیران کور د دغسې رانه نوځي او وای دا اوس ته څه کوئ زما خوږو یارانو تاسې دماغ نه لرئ وام دغه عاشق ورور جان دی نامي وکیل ویې پېژنئ ستړی مه سه د ده په کور کې اوسېږئ اوس غواړئ چې ده ته د فقیر درجه ورکړئ او اوس ستا دا پرېږده صدارت اوس د لغړیان څوک جې ګورئ دا نه لنګر دی نه مسکین خانه ده دا زما کور دی زما کور ته خبر یاست چې زه څوک یم زما نوم څارنوال اشکالي دی د طلاق متخصص دغه دی هغه خو زما کور ته بیا سته راغلي یاست وم تاسې څوک یاست دغه دی که مو ځان در وښوئ نو ځان به راباندې قربان کې نو د دې دا مطلب شو چې وژونکي یاست یا او وای ولې ناکه په ناکه مغزه راشله بیا کوي بیخي غټه ګوله مې در پیدا کړې ده په غوړو لړلې په یوه وار یې مه خوره کرار یې خوره څه معنا ته ماسې د دې مشکل واوره ورور جانه ولې زه دولتي د لیکونو صندوق یم او وای ورور جانه دوی د اوسېدلو دپاره کور غواړي ورور جانه ته زه رهنما والا یم ورور جانه وکیل صاحب دا یخه کوټۍ چې ده دا زموږ ده د کوټۍ باید څو ده وکیل صاحب خبره دا ده چې د دې ښار په نرخ مرخ موږ هېڅ نه یو خبر بیا هم لږ تر لږه د 6 یا د 7 کرلو یي څنګه وروره و خامخا ده او په خپله مه راته وایه کولا راښکاره کوي اصلي خو به یې اشامه ده
دا کوټې ګواکې ما در خالي کړله ما ته څو پیسې راکوئ 2 لکه څه شه 2 لکه مورچکه د کوټې څخه عکس واخله د دې څخه 2 لکه واخله وکیل صاحب 50 لکه غواړم وکیل صاحب دا واوا کنه 70 سپم واخلې ځي خو وکیل صاحب دوه د ډېر پیسې به موږ د کوم کوو ګوري کوټې چې وګټي پاغه کې خدای هغه سم نه ورسېږي خرڅوي پر خپل لار پسې ځي 50 لکه بیا ورسته راکې خو 2 لکه غواړم او وکیل صاحب اوس موږ سره دونه پیسې نه یې اوس خو موږ سره باز هغه 15 درسته کی صاحب ما د حساب کار هغه پر ما دی ګوري یو ډېر ښه نامې نظر درکوم اول نظر دی د میرزا صاحب ویل نه دی د هغو د ښکېلولو د انډیوالۍ کوښښ وکړي کوژده ورسره وکړي واده در کومه طلاق به بیا وروسته در وکړم کوټې به په خپله سته شي مطلب مې دا دی چې پوه شولاست وکیل صاحب سامان چیرې کښېږدو زما خونه کومه یوه ده ای مرچکه بلې ورورجانه د غوالکانو ته وایه چې د خولې سره مو احتیاط کوئ سمه ده د خولې سره مو احتیاط کوئ ورورجان وایي او دې د یو غوایانو ته د باندې په سراچې کې ځای ور جوړ کړه سمه ده ورورجانه د مخ هغه د میرزا وه خو اوس موږ ورڅه قبضه کړې ده سمه ده ورورجانه ته خو دا کار کوې زما خپله تورې چای ډېرې خوښې دي چې ګاوې چې دماغ مې نصیب پاله شي اوس به در خلاصه کړم د جنت دروازه ورننوځي د نبي زامنانو وکیل صاحب خو موږ ورسره چېرته راواستولو دا تا موږ چیرې راوستلو همدغه سراچه دی تاسې ولې وارخطا یاست مرچکه مرچک خو دې ورځ نه شو دا سراچانو دغسې یې لیونی همه مرچکیه موږ 3 وړونه د دونه غټې کوټۍ مالکان د غټ خان زامن ته څه فکر کوې موږ به په دې کنډواله کې اوسېږو نو اول به مو راته ویلي وای چې تاج محل مې درته نیولی وای تاسو څنګه خبرې کوئ اوی پیشیاریانو زما خبره واورئ په ټوله ښار کې داسې نامي ځای بل نسو پیدا کولی ترې نه غواړي و کوټې ته نږدې دی د میرزا پر هر قدم باندې پام کولی سو د هغه د لوڼو سره د سترګو د جنګولو دپاره دا بیخي ښه ځای دی د ده څخه خو یو څه زده کوئ څه په وایي د نامې زوی تر دې نو بل ښه ځای د اوسېدلو دپاره تاسې نسي پیدا کولی ورځئ پرېوځئ او وای دا بیا څوک دی چاغه چغو کې ډنګر چرګان وای به ښځوانان لیونی دی هغه چې نه لري غیران هند جانب تر اوسه پورې د ښه سره مې بد نه دي کړي او د بده سره مې ښه نه دي کړي او نوم مې دی خاشه بدماش سرکه مې سې اخواته څه ګلمکۍ ته څوک یې که مې ځان در وښوئ نو ځان به راباندې ویرو ورورجانه نن چې یې ودال ته وږه ور اچوله نو بدبویې 4 پیره سوله تاسو ټوله د وږې بوی حس کوئ د خاصو کرکه مغزه مې مه راشمم بیا کوه پوه شولې تا به 2 ټوټې کم یوه ټوټه به پاکستان ته کم یوه به هندوستان ته لکه کشمیر ټول عمر به په غم در باندې تېر کم پوه شوې او وای ورورجانه دوی ستا نه پر دي وکیل صاحب ستا د خدمت دپاره سته ویلي دي چې ستا خدمت وکړي خوندې په وکیتال څنګه او وای زه دا ګنجه راوغوښتم په دا خاطر چې زه دا ځای قبضه کم او بیا یې دا 3 مرغومې راواستول چې زما خدمت وکړي ښه دی بیخي ښه کار دی د نامي زو خدای یوه خبره په ښه غوږ واوره زور زم د باندې یو څه کار مې دی څو کسانو ته د غوږو پیچونه ورکوم پوه شوې چې زه بیرته راسم په ابتو د دې ځای صفایي نه ده سوې ته ورته وګوره دا څه رقم چټل دی او د چناب ګډر هم بند دی تاسو خبر یاست دا ځای زه څنګه غواړم څنګه پاک د مخ په رقم سم دم لکه د سپینې میږې وری زه ژر راځم وام دی بیخي نامې ځوان دی وای رزله مرچکیه وکیل صاحب موږ د دې پیلې مرغ د خدمت دپاره ودالته په غلطي سره وژور ولیدل بالا نه درسم لاړم لاړې څنګه کوي ته راته ویلی چې ګوډو ورور چیرې اوسېږي یو دا څه کوې زموږ د صاحبه څه ادرس پوښتې کم ګوډو تور ګوډو ژړ ګوډو سور ګوډو خیاط ګوډو کساب ګوډو باسکل ساز ګوډو نری ګوډو پنډ ګوډو وچ ګوډو غوړ ګوډو ګوډ ګوډو بنا ګوډو رنګمال ګوډو برکي ګوډو
وام هغه کوټو در شوی د پرجانو کار چې کوي ښه هغه یې ښی ګوډو ښه نو خو دغسې ووایه چې ګوډو یې ښی ورسه ورځه هغه مخ ته دی دا د بې پروازه امنان تر اوسه بیده دي ما ټوله دنیا وغوښتل وم کوړکوکوکوکو د پارمي چرګ کلنګې چې راته وګوره زه یم ښایسته ځوانه کښېنه وم سرپېچک کوترې پښې دي ولې غځولې دي ورسه ما ته چای راپخې که ورسه زه که اوس یو کش درکمه وم ګلمکۍ تا څه لکه کوچنی چې جارو دي په غېږ پورې نیولی دي که مې ځان در وشوی نو ځان به راباندې ور وژنم دي سم کار وکړه کنې ستا او د کساباتو به فرق نه وي ته پرېوځه په پروتې کار وکړه سمه ده ته وا جنګ را سره که وم ګلمکۍ دا موټرسایکل ولې پاکه راسه دا ځای خیرن دی پاکه که وم کلنګې چرګه ته زما مخ ته دوړې ولیکه واخه دا بیلر پورته کالتې وغورځوه ژر کوه ونیسه بې غیرته پارمي چرګه پورته که ما مه پوله کښېنه وم مرغومې ته اوس چای راپخه که د غوایي غوښې راپخه هغه دې راغلی زما چچکه تا ما د چای راپخې کړې په ژوند به لا کوږي پاته سې د نامې زو بیخي نامیانې چای دی ونیسه شله وکړه شله در څو چې دا چای نه یې خلاصې سوي ته به ما ته رخصېږې شله وکړه سارا زنګ دی سمه ده بلې هی پر داسې غږ باندې به نو څوک قربان نسي جانانه ومې وژني خو په لاس کې یې خنجر هم نسته بلې تاسو څوک یاست او وی هغه ځوان یم د چا زړه چې تا د بله سره سم دم موت یوړ هیري اوس مې را په یاد سوې او وی په څومره مینه چې ته هیري راته وایې په خدای چې زړه پښتورګي دلبند تورې هر څه راڅخه یوسې څوک دی د ګیرج والا زنګ دی زما خدای دا تو څه وایې خبرې ورسره وکړه سمه ده ته څنګه یې زه خو ډېره ښه یم تر ما نو چا په بل څوک کله پوهېدلی سي چې ته څومره ښه یې دغه دی ته اوسېږې چیرې په یخه ماڼۍ کې یخه ماڼۍ په یخه ماڼۍ کې اوسېږې بلې ته څه فکر کوې خبرې ورسره وکړم او وایي څه وسوه د یخې ماڼۍ نوم دې واورېدې ولې یخ سولې یو څه ووایه بلې سارا آیا موږ سره لیدلی سو او وای دی خو د لیدلو وایي نو خو ورته وایه ته اوس لیونی یې بلې سارا ولې څه ورته وایې ستا ولې داسې تلوار دی پر ما خو هغه تور کمیس یې ګران سوی دی ښه دا کیسه ده ژر ورته وایه او وای خوا خو بې نه یې بده سوې سارا بلې زه دلې یم څومره ښه اواز دی و نو سمه ده موږ سبا سره وینو سمه ده ښه شپه سبا را سره وینو ډېر ښه ورور جانه د دې دا مطلب دی چې دا دواړې څه معنا لري دواړې د میرزیان لونې دي تاسو دواړو بیخي نامې او پر ځای باندې نښان ویشتلی دی او موږ چکر ته خو ارام کښېنه دی ته وګوره څومره د هر شی سره سم کړي دي تیار کور یې جوړ کړی دي نجونې یې ځان ته پیدا کړې ته ځان ته ځای نشې پیدا کولی وا ځای ډېر صفا کړی دی او وای په دې کار کې موږ بیخي نامه وکیل صاحب زه وکیل یم وروره بس چې هغه نجلۍ مازې یې وارې سترګې را سره وجنګوي سترګې یې پرېږده کمې کوټۍ نه در وګټلم دا وکالت پرېږدمه ورور جانه داسې ولې وایه زه به څه کوم ټوله موږ چکال به دغسې ورسته شي او وایي درته ووایي چې تاجمحل مخ ته ځان وژنه وکړه لږ څه لږه ممتازه خو به دې خپله شي د ممتازې ماما ته خپله کوټۍ نسې خالي کولی د دې خوارکي مورچکي د دارو دکان وربندوي لوچک ورور جانه
تو خو ګړی چپ سه یاره. ته دلته راسه زه دلته راسه ودرېږه. دا دې راغلم. ګوره په ښه غوږ یې واوره زما د درو شیانو څه بد راځي. ښه د ګرمۍ څه، یو د مسکینۍ څه او د خره څه. پوه سوې؟ بله پله دې بد اخلاقي وکړه پر غوږه چې نه مې چکه درکړل. دا وارې دې ته ځان ټینګ که. ورسه پر خپل ځای دې لکه بیزوګۍ داسې کښېنه شاوږ. ورسه کښېنه د کونډې میږي مرغومې کښېنه. ته پر دا 300 بیزوګیانو پام کوه. زه په یو کار پسې ځم هلته قصاب غوښتی یم د هغه د پسه لري ورخالي کوم. څه بابولاله خو مې واورېدل. دا راته ووایه چې څه مو سره وویل. دغه دی بس دغسې عادي خبرې مو سره معنا کولې. څه مو سره وویل؟ زارې یې کولې اروارې چې راسره ووینه راسره ووینه راسره نو ولې نه ورسره وینئ؟ ورسره وخه به وینو خو په ده باندې څه وکړو. دا عجیبه شی دی لکه د بوزې لاندې چې لمر ته کښېږي. وایه اندره ستا نوم څه شی دی؟ بله اندر. مورچکۍ ده ته وایي چې سبا ساعت د محکمې مخ ته زما سره وویني زما په کار دی. ورور جان ستا سره د محکمې په دروازه کې ویني. اوس به اوس بیده شه راځه مورچکۍ. ویده شه. سلام. زما ډېره یادېدلې. اول وارې مې واورېده. ډېر ښایسته. ماریا اشه دا هر څه پرېږده. ما ته دا ووایه چې تا ولې زه دلته راغوښتې یم. چې د مینې اظهار درته وکړم. چې شي ته لیونی سوی یې. و خو تر تا وروسته ته زما پلار نه پېژنې اوه؟ او وی که ستا پلار میرزا کشن سنگ جوزف دی نو موږ هم HIV یو. چې شي HIV؟ هری اندر ویرو او که چیرې ستا پلار په موږ اخته سو نو ځان ور باندې قربان کی. تو خو هم بیخي راځه ووایه چې زه ستا سره بیخي ډېره مینه لرم. یا را سره لرې؟ زه مینه نه در سره لرم. ماریا مینه در سره لرم. زه هم مینه در سره لرم. اندر ستا نوم څه شی دی زویه؟ اندر. ته دا بستی وارې ونیسه. سمه ده. اندره ته پوهېږې چې زموږ مټ کل دا رقم په مشکلاتو کې دی. په 121 کروړو نفوس کې 19 کروړو تقاوت چې 15 کروړو په کار پسې ګرځي او 18 کروړو بیا درسونه وایي په هغه باندې مصرف وي او ټوله چې سره جمع کړې دا درې سره د هېڅ کار نه لکه ځان ته چې ګورې 15 کروړو مکتب ته ځي هغه خو هېڅ رقم کار کولی نه شي. 1 کروړ د 15 کال راهیسته ورک دي. دا څه وه؟ 10 کروړه بېکاره دي. 1.5 کروړ په روغتون کې مریضان دي. پوه شولې؟ نه لکه نه 90,000 نه 199 کسان په مابش کې دي. هغه خو به ځانونه کنجدي. ماته څوک سوه ما او ته او زموږ بیا په دې ملک کې و هېڅ کار ته زړه نه ورغواړي. اوس نو یوازې به ته څه تر ووایه؟ نو وکیل صاحب ته راته ووایه زه څه وکړم؟ ته د میرزا لور انډیواله که پر هېواد به مې احسان وکړې او ګوره کوټۍ به هم ترلاسه کړې. وکیل صاحب دا زه کوم تور ته ګوره چې زه وکړم اوس بیا دستي وکړم. ورته ویې کړه. سمه ده. ته یې وارې راشه. تا اول زما نوم څه شي دی هندره؟ بلې هندر. نو دا به ستا خو راکړه زویه. واخله. خیر وشه. ورشه پر دغه 3 ګزې ولاړ شه. سمه ده وکیل صاحب. دلته خو مې کار ور پیدا کړ. اوه یاره اوس څه وکړم؟ هی غلام وګټله. په ورکو اخته دی. څه کیسه ده؟ بیخي چورتي معلومېږي یاره. ګوره په ډېر مشکل کې یم. نو خو ماته ووایه زه د کوم کار یم؟ څوک درته راوتښتوم څوک درته مړ کړم د چا لاسونه پښې مات کړم ما دې امر کوه. وکیل صاحب راته ویله چې د میرزا د لورې سره انډیوالي وکړه. زما سره د هغې لمبر لا نشته وروره. نو ته راته ووایه زه څه وکړم؟ ورور جان تا خو به مینه کړې په ژوند کې د یو چا سره وه؟ ګوره وروره ورورجانه راته ووایه قسم درته ږدم ورورجان راته ووایه. اوس قسمونه هم راکړه. راته ووایه وروره. او وی د نامي زو تا خو زه در خوږ ګوته ونیولم یاره. زه هم په ځواني کې یاره یو وارې عاشق مین سوی یم. د خپل کلي نجلۍ مې رجیا نومېدله. ما پر هغې د ناز نوم هم ایښی و رجه. کله چې به ګودر ته کللو راتلل د نامي زو نو هر چا به ودې ته کتل. ما هم ورته کتله مګر زه خو نو د هغې پر سر مې بیخي ډېر کشونه خوړلي دي.
څنګه وروره څنګه او وای وروره نو څه کولای سوای پلار یې رالی د هغه سر مې لا ورمات کړي د اکازو یې پالوچي کول د هغه مې لا پښې ورماتې کړې بیا څه وسوه وروره انجاني په محبس کې او هغه د نازوانه لور بې وفا د چا په خاطر چې ما دونه مشکلات پر ځان ویوړل هغه و محبس ته زما د دیدن په خاطر د پسند دپاره لا نه ده راغلی یاره نو زما مینه پر هغه ځای باندې ختمه سولې لکه وایه دا فالتو کار دی خو ګوره ښه ځوانه زه خو هغسې سواد مې واد نه لرم تا خو مکتب ویلی دی یاره ته یو اسانه کار وکه یاره د هغې مخ ته ورسه مخامخ ورته ودرېږه ورته ووایه ورته آی لب لبو آی لب یا وروره د جې سره لت تړلی دی یو بله لار راوښه دا خو ډېر بېرندوکی دی ته یو کار وکه ته دا پوهنتون مکتب ته په څه خاطر تللې په خط کې ولیکه د زړه حال هغې ته ورسه د هغې لاس دغسې ونیسه دغسې خط پکښې ورکښېږده وربند یې که او دغسې په مینه لاس چینې رایسته که د دې دوې ګټې دي څنګه وروره یو دا چې ته هغې ته د خپل زړه حال ووایه او بل لاس یې هم وروړي یاره مننه ورور جانه ته بیخي نام یې مننه وروره آی لو یو دا بیا کوم رزل رالی کار ته ملا نه پرېږدي څه په وایي وایه څنګه راغلې لا ته خو جوانه ده سوې او وای مسخرې مه کوه یاره دا وګوره واخه 500 روپۍ ورسه اشکون نه وکه نو زه باید څه وکړم او وای ته خو ډېر هوښیار یې یاره یو کوچنی کار مې دی وکړه راته ووایه دغه خط پټ پټ ورسوه اغلې ماریا ته یې ورکه سمه ده دواړو سترګو زه په هر څه پوه شولم ته دلې ودرېږه او زه به تا ته د دې خط جواب راوړم را به سمه دغسې نه دغسې پټ سمه ده ورسه د میرزا صاحب پټوه د مینا چیچه هغه ته وراسه راځه لکه چې خونې ته مې ورغواړې راځه ښه راغلاست درته وایم او عجبه ده لغړي ته بیا چې دی لوړ کښېنه ښه نو د سترګو توره تا چې دغه خط زما د لور دپاره لیکلی دی په دې خط کې بیخي ډېرې غلطیانې سته املایي غلطي لري بیخي ګډوډ دی ګرامر خو بیخي ولاکه پېژنې پوه شوې زه تا ته یو نظر در کوم ته ځان ته یو معلم پیدا که او دا خط بیا د سره ولیکه بیا ما ته راوړه بیا زه ګورم بیا هغه خط په دونې هوښیارۍ سره زما و لور ته ور ورسوه چې زما پلار لا په خبر نه سي ولاړ شه ځه څه کیسه ده صیبه ده زه اندر سینګ چوهان ستا د لور ماریا سره غواړم چې واده وکړم معنا ته ماته په جنګ راغلی یې ګوره زویه زه اوس وخت نه لرم بیا بل وخت راسه سمه ده بابلې صیبه دته خو څه ماتې پیسې ورکړه بیخي رنګ د فقیر دی زه داسې خوند کوي لکه 2-3 ورځې چې ډوډۍ نه یې خوړلې واخله زویه واخله اختر دی پروا نه لري شرمېږه مه ورسه او ګوره که چیرې بیا د کوټې سره مې شاوخوا ولیدې نو په مرمۍ دې ولم سمه ده دونته ژر ماته نه منم هو ماریا درلم سلام وی خدای دا ستا لپاره څومره ښایسته لغړی ما تا ته په دونه مینه سره ګل درکوي او ته لکه عسکر ناکه چې شپلاخه راکړل وځه بیا کله چې ته واه څه په وایي
شرموشکۍ په ټکټر کې کل چا گیا چې که څنګه دلته راسه دلته راسه وایم یا وروره زه خو بس د هغسې هلته دا زما د راډیو بیټرۍ ختمې سولې هغه د ټکټر بیټرۍ ودې ته ور واچو ورسه چالان دی که دا غزل اورم ورسه وایم یا وروره د هغه بیټرۍ ډېره غټه ده ودې ته نه ورلېږي زه چې درته وایم هغه وکړه د هغه بیټرۍ ودې ته ور واچوه دا سمه که کنې زه به تا ور حلال کمه ورور جانه نه کېږي ورور جانه نو څه کېدلی یا وروره ونیسه ته غزل ووایه پخپله ووایه ویې وایه نینی اوسئ نینی مجھے کیا وگل نگار زما خوله بنده که خوله بنده که د نازوانه زو دونه بېسوره وای د همسایګانو غواوله دا دې ماته میسجونه راواستول و دغې غزلې ته ملکیانې دغسې دغسې سولې کښېنه وایم ای د خدای شوده انسانه په سور کې ووایه په تال کې که چیرې له تا او رپې در خبر سوله نو ځان مرګې به در باندې وکړي پوه شوې نینی اوسئ نینی مجھے کیا اوه یو څوک یې خوله وربنده وگل کړي نگار زما ګوره زویه ته د دې غزلې په ویلو سره ورورجان ولې بیره راولاړ سه راولاړ سه ته خو باید په محکمه کې وایه او وای دی خو باید د شپیشتو په مامته کې وای د شپیشتو چینجه محکمې ته ولاړم او رامغلم ته ګوره او وای ولاړې او بیرته رالې وم کوټې به څنګه وګټو اوی وکیل صاحب د محکمې ټوله دفتري کارونه خلاص کړل هغه راته وویل چې بالا مو غوټې موټې ټولې کوي لس ورځې وروسته به کوټې زموږ سي لس ورځې بعد به کوټې زموږ یې نیمه کاټه مو وروړې ده نیمه کاټه به سبا وروړو د وکیل صاحب خو د پلار بچی ده اوه چې د مازې محکمې ته عریضه وکړي قاضي صاحب داسې جست ورته ولاړ سي او ورته وبه وایي صاحبه ته کور ته ورسه کوله به زه پسې در واستومه چپ سه بیا کله نه دي دا چې ته هغه میرزا جې لیدلی دی سترګې لکه د خارجي چنګوښې ده او وای هغه میرزا به خپلې دوې لوڼې بوځي یتیمخانې ته به ور واچي حج ته به ولاړ سي میرزا به داسې نه درته ویلې د میرزا سما په جه باره کې پوښتنه نه راکړې ورته وګوره هغه دی ته ځوا چیرې واست او تاسو نو په بازار کې څه توره والې ده چې راغلاست ها چیرې واست موږ چې رښتیا سي نن یو څه داسې سرګردانه وو او کې ویرو تاسو فکر کوئ چې موږ په باغ کې د میرزا د لوڼو سره غزلې ویلې او ته څه فکر کوئ ما له میرزا لور ته ګور ورکوئ او چکه راغلم راځئ یارانو باولي چای راوړه میرزا صاحب یو شعر واوره عجبه بیت دی بجې څو جزوه بجې 4 بجې دي 4 بجې دی و بس دغه وخت چې د انډیوالان راځي اوس به ښه په خوند ناشي شاعري به کوي شاعري مه کوه د زمري په بریتو بازۍ ارشاد مه کوه د زمري په بریتو بازۍ کنې در باندې لنډه بسې هغه د زکات صدرۍ څه په وایي دغسې خو نه ده نو چې ته دا شعرونه سره اړه زه یو شعر درته وایم دا هم واړوه راځه وایه که چې دا سره واړوئ نو بیا دې منم ارشاد ګوره غالب استاد ویلي دي غالب استاد واه د رحمان وینا به هلته ورته وګورئ په شعر کې څونه وزن دی د رحمان وینا به هلته په کار درسي اوهو څه په وایي واه د رحمان وینا به هلته په کار درسي چې یوه وڅکه په لاس 2 دانې دي په خوله کې یو مهمه خبره درته کوم نو خو راته ووایه د میرزا او مخته چې د کرکټ نوم وانخلي د هغه د کرکټ څخه بد راځي کرکټ نو اوس بازي ده بازي نو د سترنج ده د خانانو بازي د باچیانو بازي زما په رقم خلکو بازي د ده نور څه درته وایم باواله دی لیونی دی خبر یاست یا ولې معاینه یې وتښتېدل په دې خبره خوا نه ده بده ښه د معاینې په تېښته خوا نه ده بده نو بیا خوا یې پر بل شي بده ده زما مېرمن چې کلله خط یې د لې راپرېښی و تاسې خو سې واداره یاست ورته وګورئ په یوه ورقه کې 14 غلطۍ کړي دي خرابه لیکنه املایي غلطي په ګرامر خو خبره لا ولاکه ده مونث مذکر پیژنله نه میرزا بیدا وه ډوډۍ میرزا وخوړئ زما انا مړ سو بېعقله ښه ده د بېعقله ښه سو مصیبت چې هر څومره در څخه لري هغوندې ښه دی صاحبه تا ته د مینې لیک پرتې مه وایه تا خوله ده وښته
وام یا د مینې لیک دی ته خو یې وګوره ورته وګورئ دې د سترنج لوبغاړي ته دا یې زما چال ښه د مکمې ټکیس ایسته سمه ده Vale. اوی د لغړی زو ولې مې هره ورځ دماغ راشنو بیا که ناجده د حمار ګلې زو ته څوک یې راته ووایه ته څوک یې هره ورځ ټلیفون کوې څه وخت یې بیا فکر مه کوه ستا ما به زه راولمه په ډولۍ کې اوی وام راولم یې راځي اتلسم اور شروع دي اتلسم اور هغه د چکر روانه ده چکه مې کوي ورسه ولوېدئ زه پروا نه کوي او دا د اتلسم اور اووم بال باوليه دوی لیونیان سوي دي او میرزا هم جې خواته ګوري اپرین ډېر ښه ته ښه ورته وګوره دوی ستا څه لیونۍ جوړوي راځه جن د جې خواته ولاړې او میرزا د هغه خواته را روان دی وروره ته چې خپل بالین کوه ونیسه یو ګړی پرتګاش مې سوسو پرتګاش او ژر یې وتړه او ستا څه تلوار دی خدایم ټینګوه مې ژر دې ټینګ کړمه راځي آفرین میرزا را روان دی د ده خوا دې وروه بل بال یې وکړئ دا څه کیسه ده څه کیسه ده که په پوه سوې نو په پڅ چاړه به پوه سې شروع کوي ونیسه ورور ته دې خپل بال کوه ونیسه هغه د میرزا هم لاړی ونیسه اوی ورور دا څه کوې چاګه کوي وسوسلیا هی وزه اوس چې بیا وژلي وای صیبه ټوله د مردارې مرغۍ د کوتاپای سپی دی زه کوتاپای سپیم ته خو سم دم ماژي یې رزیله ګوره که چیرې ته پر یو سم کسا باندې پیښ شوې نو یوازې به دې پر کوټې او پر لرې باندې ډېره غوانۍ وګټې ګوره ته ما نه پېژنې زما سره ځان مه اچوه زه د وکیل عاشق ورور ماوین یم رزیله 2.5 کاله به دې بندي کړم اوه پښته به دې په محبت کې زاړه سي د محکمې مخته به دور کېږه که غذا مې څخې څوک به دې پکې سکي نه پوه شوې ته به ما څه 2.5 کاله بندي کړې ومپېژنه ما وپېژنه وم زه داسې بلا یم د تا ورو بوتلان نه دي د خیدکو شیدو څخه ډکوم د دې لغړیانو غیرت ته خو وګوره ما ته یې د محکمې ټکس راستولی دي په ما کوټۍ خالي کوئ د فلسطین اسانو ستاسې پلار لا داسې کوټۍ لیدلې ده دواړه لکه د پنجاب چنګوښې او کارونه واه په ښه کار اخته یاست کاش پسې ورکئ ډېر پرمختګ به وکئ غره ته به وخیږئ پر دا سر بیا ودرېږئ یو څه صبر وکئ سلیما لغړیانو اوس نو زما کاش ته ګورئ دښمني به مې دومره ګرانه درته تمامه سي لکه د مځکې تا خو به زه داسې مړ کړمه لکه د غوا لمسۍ ټوله به در باندې ژاړې دومره تکلیف به در باندې راولم پر خپلو ځانو به په خپله ناړې توکئ دروازه غلی دی بیا سپی را باندې رایلکې وام در وروره ته دروازه بیا انقاب ته تللی یا وروره زه به تا هلته استومه چې ته هلته ښه نامي مساج زده کړې او یو څه زور وکړه عجبه شان یې راوستلي دي زما وروڼه په کم چورت کې ناست دي هم دا دواړه غړیان د هیڅ چورت نه وایي زما وروره دوی دواړه خو داسې معلومېږي لکه د 500 په کش کې چا تتلي دي وروره اوس نو ته یو څه وکړه وروره ګوره وروره د میرزا سره ټول خوړلي دي وروره بل اوس مشکله ویله ورور جانه په کومه ورځ چې میرزا دا کوټۍ پرېږدي ولاړ سي یوه دانه غټه چرګه چې تورې بونکې یې چې کږې پښې یې رانیسم یې الالوم یې پوستوم یې او بیا له مورچکو یې په غړو کې یې ښه ټینګه سره کوم کبابوم او یوازې یې خورم او وایي دا مورچکې خبرې پرېږده هغه خو مازې او دارو والا دی دا د میرزا کیسه دا وه وروره میرزا مو په عذابویاوه دا خو اسانه کار دی زه به خپل ګوګوچتو هغه ته ور واستوم وروره دا ګوګوچتو بیا څه شي دی وام ګوګوچتو معنا شاګرد معاون وام ته دا دونه عمر زما سره ژوند کوې
ته د ګوګشتو په معنا نه پوهېږې اوس به پر غوږشینه یو کاش درکړم یا پوه سولم وروره سمدم پوه سولم د میرزا مشکل دی اوه نو زه به خپل ګوګشتو حالت ور واستوم کار به ورو کې معامله ختمه وروره د هغه نوم خو راوښه په پو څیرلی د باندې راوځه رسېده که زه کور ته دننه درلم نو په درته نو مړي به وکړم 315 رامې مې خالي کړي دي دا مې 316 دی یاران راځئ امیه میرزا دوی ته ګوره ودرېږه امیه بوډا دا کوټه زموږ ده اوس به موږ دلته اوسېږو ایسته څه ستاسې شان اغوندو وی پک خانه دغه دي کلیانې او واوره د ماتېدو شیان په شکل کې دي یو څه احتیاط کوه زه تا ته مجاز جوړې سم چې ته اوس پر ما باندې مسخرې کوې نه مې پېژنې په پوڅرلی نومېږم پر یخ سړک اوسېږم چې پر هګۍ دې کښېنوم چې چان به م زه چوم وکې د مردارې چټلې چرۍ چینجې د نوي خیاط په لاس جوړه سوې پخوانۍ د ریکارډ صدرۍ زه چې خلکو ته لت ورکړم هغه یخومه په یخه کوټۍ کې اوسېږم میرزا کشن سنګ جوزف نومېږم ډېره غټه غلطي کوې میرزا نه دې وپېژندلم دلته وګوره د تورې څرل دلته وګوره په شاکو څرلی دلته وګوره د مرمیو ټاپ سره ته وګوره ټول بدن مې سرې ورې دی چینجۍ ته ایسته شه دلته وګوره یو ټاپ وینې دلته پر دې ځای پر دغه ځای پر ځګر خبر یې چې ولې په دې خاطر چې تا ټول عمر لتونه خوړلي دي او ما خلک ډبولي دي باولې پر دوی باندې سپی ورې لاکه شاباس ګبره مه پرېږده رابسي وکیل صاحب به څه وخت راسي هر سرور د دې در نه دی بریالی وي ټلیفون وکړم اوس دې ټلیفون وکړم روی غواړم یارانو څنګه یاست وکیل صاحبه نن کور ته دونه ناوخته ولې راغلې چیرې وې دا ناوخته خبرې پرېږدئ دا خبرې پرېږدئ ما د میرزا د مریضۍ داسې علاج پیدا کړی چې بالا نه میرزا ختم شو بیا د تکلیفه ورته وګورئ دی هم بیا په وژنې او دا خبرې پرېږدئ خبر ډاکټر ته دا ولې کار پوخ دی پوره باور یې ویکو مطمئن یې څوک یې څه پېښه ده پیری دی چیرې دی د کلکین څه د باندې راځه کومه دی پیری دی پلارجانه پلار دروازه خلاص کړه پیری دی هلته دی پیری میری هیڅ شی نشته هغوی زوی په خوب کې به بیارېدلې موږ ولیدی اواز یې راکړي ته غوږ ته ونیسه غږ مه لري بابلیا توپک راوړه هغوی هیڅ شی نشته دا بیارېدلې ده هغوی شی نشته دا وایي پیری دی پیری میری هیڅ شی نشته بابلیا درځه چې ورځو ته د دوی سره پاتې شه در چابک شه او هغه ټلیفون دی توپک ولې پر نیسې په نیمه شپه ګوره د چا ټلیفون دی او صبر وکړه روان یم زما پلاره څوک یې او رزیله دلته پیری راغلی دی ته دلته راسه د پیراني صاحب پوښتنه وکړم چې ته هغه څه وخت بیایې د مالګي والا زو څه وخت یې بیایې
څوک سته چې څوک نسته مننه باولې او یو څه دې ولیدل صیابه دلته هېڅوک نسته نسته او دا څوک دی څوک ځغلي مزغله کنیا په مرمۍ دې ورولمه وغدي کومه دی هلته دی اوی چیرې راځه اوی کومه دی اوی چی نسته راځه لنډو خانه راځه هی ماریا څنګه ویرو تا غوښتل چې پلارجان خواشینې کړې خو ته خبرې چې سره څومره وبېرېده ما ستا څخه دا هیله نه درلوده د هغې ټوله شپه ته به وه تر اوسه پورې لا هم نه ده بیده سوې و سمه ده خو خپل د پلار چې مو ده دې مې یو څه فکر وکړه ښه موږ ډېر بازاب کړي یو کله سپی را باندې رایلا کې کله شکنځل راته کوي کله م په لغت وایي پسې اخلي مو دا نو اوس کار دی منه مې چې کوټۍ ستا د پلار ده خو زموږ سره هم د هغې قانوني اسناد شته څه شي او وای پرېږده ماریا ته دا فکر کوې چې ستا پلار چېرته کوي هغه ښه دي او موږ چې څه وکړو هغه غلط دی دا ښه کار نه دی زه داسې فکر کوم چې پر تا باندې یوازې خپل پلار ګران دی بل دی چا په کیسه کې نه یوازې چپ څه زه نه غواړم ستا سره خبرې وکړم یوه خبره په ښه غوږ واوره ماریا ما ته هم هېڅ خوند نه راکوي چې په تا باندې پسې یم پوه شوې یو خبره راته وکړه ورور جانه د برایي ماښام څخه موږ دا فکر کوو چې دا لوکان ډېر ښه دي ډېر ښایسته لوکان دي لکه د الماسو غټیان داسې شیان دي د سلمانو د شاهرخ اولادونه بس یې که ورور جانه ستا سره خو څوک خبرې لا نسي کولی بس یې که اوی خورکۍ خبره واوره زما خبره خو واوره تا ته وایم اکسکیوز می سیسټر یوازې مې ته خورې چې ستا سره مسخرې ونه کړم نو د چا سره یې وکړم اوس یې پرېږده ورور جانه ته خو په دا نجونو کې هېڅ فکر نه کوې ته اوس د دې څه ستیانې جوړوې که څه کیسه ده یو خو بې له هغو مودې ماڼۍ ته هېڅ مرکه د بیرې څه نه راځي او چې را هم سې ته په خپلو مخسرو او پیغورو ټوله جوابوې اوی ما څوک جواب کړي دي اوی ورور جانه بې پیغورو او مخسرو بل ستا هېڅ زده نه دي اوی هغه هلکان چې دي ورور جانه هغه ډېر ښه هلکان دي او د شریفه خاندان څه معلومیږي ته د هغو د مور و پلار معلومات وکړه او هغه پوه کړه ستا ماغزه خراب سوي دي لیونۍ هغه زموږ دښمنان دي هغه غواړي چې زموږ څخه زموږ کوټۍ واخلي نه د ژوندو د جلاسا دي نه د مړو د پاتا دي نه د کار د راکسته نه د خوارۍ د راکسته ایله لغړیان دي موت خوره دوی ته خو به زه داسې سبق ورکم چې هر وخت بیا په یاد یې اوس خو ما زما دوی بندیان کړي دي چی اوس ما خدایه بندیان کړي دي اوس ورته ګوره چې زه څه پکوم څه کوو ورځو درځه اوی ورور جانه معلومیږي نه چې چېرته تللي دي د دې وشات وګوره د دې وشات اوی یارانو چیرې یاست ورور جانه څه کیسه ده دلته ته ګوره سخته په نوي سټایل بیده دی بیده دی یوه راکښېنوه سمه ده راکښېنوه زه یې ورور جان اورېدلو وایي تلک چې نه اورې دا اوس رایسته که درځل څه رایسته سمه ده ورور جانه ډېر پنچر دی دغه نه کیسه وایي دی ورته ګوره اوی پنچر نه دوی خرڅ کړی دی د بې عقل زامنانو دا زموږ شیان خرڅوي او موږ ته پیسې راکړي دا بیا کړان خبرې مه کوو تا دوی ما ته راوسته ورور جانه خوښي کړم اوی څه شي خوستل خو تا خبر ورسره کړی اوی ورور جانه زه پیسې نه یم خبر په خدا که پیسې لا خبر یم نشته نه په خبر څوک په خبر دی زما پلار په خبر دی زه په خبر وم چې دوی به زما اشپزي را ګډه وډه کړي هغه چې دوی راغلي تا ناګانې دي راغلي وکیل صاحب څه کیسه ده موږ په ډېر غټ مشکل کې ښکېل سوي یو وکیل صاحب څه کیسه ده باده د مخه کوم دانې سولاست
وکیل صاحب داسې مه وایه هیله کوم پلارجان هغه 3 بندیان کړي دي واه او موږ دوی د هغو 2 سره مینه کوو ورته وایه چې هغو 2 ته معاول چې هغه د سته سره مینه وکړي او وای روزانه خبره خو پرا واوره چې دوی څه وایي که ډوډۍ ته مالګه روانه چه نو ډوډۍ کله خوند کوي روزانه او وای وکیل څوک دی ځکه ته یې او وای وکیل صاحب هیله کوم اول زموږ خبرې واوره زموږ سره مرسته وکړه هیله کوم دا زما په دربار کې مو څه خوسۍ جوړ کړی دی خپل مشکل مې درته ووایاست ولې داسې راته ګورې در اوسه مو ابداره انسان نه دی لیدلی که څنګه هوا زه مو خورمه یخ دا اوس دی څنګه خبرې کوي او وای پښتو وایم شما پښتو نه مې پانی که څنګه او وای وکیل صاحب هیله کوم دی پوه که پلارجان هغه 2 بندیان کړي دي چې بندیان کړي دي نو ورسه ایله کړه او وای روزانه دا څه وسوله څونه بد وسوله چې دا مالګه چا نه یو راچولې روزانه ستا د 3 شاګردانو ستا د سترګو مخ ته دا ټولې پرزې اخواته نورې پرزې هم ټولې وړېږي مازیه ټکټر پرې ایښي دي نورې ټوله شان وړېږي او وای پر ما د څه شي خیال کړی دی تر اوسه مې د ښه سره بد کړی نه دي د بد سره مې ښه نه دي کړي وکیله کوټ دې واغونده محکمې ته ورځه هغه 3 سره مرغومې رایله که دلته راوله په خدای چې د لې 3 سره در حلال کړم او وای وچه ډوډۍ خورې په ټکټر باندې ناست د ځانه جنامي راته جوړ کړی دی نور نه هېڅ کیسه ولاکه لرې راځئ زه ستاسو قضیه اخلم بیا له پیسو راځئ دی بیا څوک دی چې په منځ کې ګډ دی ځان در وشوم او وای تی بیا څه کوې درځه چې ځو ورورجانه دا څه کیسه ده ورورجانه بس ته چې ژوندی ورورجانه څه کیسه ده ای لبلبو مرچکه اوس ما د خوام لبلبو ورورجانه قربان دې سم کومندان صاحب د سارې څه چې بندیان کړي یو موږ اوس څه شي کړي دي موږ څه جرم کړی دی او پر موږ کم تور دی چې بندیان جوړ کړلو او وای دا تور مور پرېږده یاره هغه به موږ درپسې غوټه کو بس اوتو توت سوی دی خپل کالي مالي سره ماده کوي چې در اوتو یې کو ګورئ راپسې شئ دغه ځای دی یوه دا ونیسئ در ورسېدل کاغذان در ورسېدل صحیح شو وا د نن تاریخ د سره ثبت که د نن څخه ستا د ازادۍ ورځ شروع شوله اوی وروره خو طلاق دې ترلاسه کړې اوی ازه راواستو ښه راته ووایه څه تکلیف لرې پر نس مې درد دی ټیغونه مې بیخي ډېر دي کله کله مې ډوډۍ نه ازمېږي هغه خو به زه در باندې عزم کم څه معنا او وایي ستا خو آباده سوه یا ډاکټر صاحب راته ووایه څنګه راغلې دغه 3 ځوانان چې تا بندیان کړي دي دا بیاکلان دی لکه هیله کوم او وای وکیل صاحبه ته خو د طلاق ملاک وکیل وې په دې کیسو څنګه اخته سوې او وی د چا په کیسه کې شوم د هغې واده اوس د هغې کوچنیان ما ته په ماما وایي اوس که ته دی علاقې دی چې راوځي نو باره ودونه کوي دی چې ودونه وکړي نو بیا طلاق غواړي چې طلاق غواړي نو زه به پیسې وګټم چې زه پیسې وګټم په دې خطر خو زه راغلی یم الهه که نو هیله کوم او وای وکیل صاحبه خدای پاک چې تا ته عقل درکړی و هغه دې په بازار کې خرڅ کړي د حوزې څخه د یو چا د ایله کېدو دپاره د یو کاغذ یو پرزې د یو ټلیفون یا د عریضې دې شیانو ته ضرورت پیدا کېږي په دې ته نه خبر چپ د کوچنیانو مخ ته د جدوګن چمونه مه کوه صاحبه کله چې تا دی بندیانوله نو یو لیک یو پلاستیک یو کاغذ خلطه دسیه تا دغه شیان نه و پکار سوي وه نه یې پکار سوي وه بس یوه بله خبره د طلاق متخصصه مصاحبه چې دا ماموریت به دا چوکۍ به څه وخت تا ته طلاق درکړي په دې به ته نه شې پوه وه شوبرامه هغوی خو دغسې وه چمچله یې منې صاحبه دی لکه سمه ده بیا به ورسره وګورم کورجودان خدای چې خیر درکړي ایران راځي چې زو کورجودان صاحب سلام ونیسئ فقیرانو راووځئ اندره تاسو چا پوښتنه وکړه دغه دی اندر راووځه او ګوره دوی دوام د سره راوباسه ونیسه چمچلی ژر دروازه خلاصه کړه
ګوره قومندان صاحب موږ HIV یو او که موږ دلته یو ګړی پاته سوي وای نو راخته سوي به وای او که را اخته سوی وای نو له منځه به تللی وای. ته ښه شکر وکړئ چې خلاص مې کړاست. ور وخېږئ دا سوټۍ مې راکړه. درځه وروره سره ګرمي ده درځه. کښېنه وروره. راسه ویرو. او ویرو څه خبره ده؟ तो सुन गौर से तेरी आवाज मना ले जरा प्यार से जरा सा नाराज हूँ छुपा ले खुद में मुझे मैं तेरा राज हूँ कभी तो सुन गौर से जितना बदनाम हूँ जितना मशहूर हूँ लिखा जो तेरे इश्क ने मैं वो अल्फाज हूँ मना ले जरा प्यार से जरा सा नाराज हूँ ودرېږه او د امو منډکه به د کومې خوا راغله دا ستا پلار ته یم هلته چیش کوئ دلته راسئ دا اوس څه کیسه ده ته نه شرمېږه هغه د لغړي چمونه د کوچنیان سره چې دپاره خبرې کوي زما سره خبرې وکړه عاشق علي څارنوال د طلاق متخصص ډیپلوما مې په کراټه کې کړې ده وام د پیپسي ټسه د کونډې شرا د ستۍ چمپاله زما نوړي راخطا باسې چکو why do you do it چی د انبارو پر کوټه ناسته انبار مخوره معده به دې خرابه سي د مینا چې دی پوکه یوه پښه د قبر پر غاړه ده بلې د کیلې پر پوسته کې قرار ګیځي ارام د دیوال په بغل کې ګیځي که چېرته د هغه دیوال لاندې سو نو بیا ما ته مه وایه هغه سم د کلي خلک په ډېب سنچې کنچې کې خبرې کوي د شپېتو کاله وروسته اوس احتیاط کوه یاره د نیمې شپې بدخونده خوبه د بېننګې سپین سري خوبه ټوله خبر دي زما ګاراج تا زما څه کوزه کړی دی رزیله تا ته به داسې سزا درکړمه چې ټول عمر به دې په یاد یې زما سره ځان مه اچوه زه ځان درسره اچوم دا چا سره خو ته ځان اچې میرزا کشن سینګ جوزف پلار چې دی روژې نیسي مور یې بیا کرواچوف نیسي او په خپله بیا پیسیتوب سیخته د دې سره مزه به پالي دا غلط کار دی په دې دلایلو چې زه نه خطا وځم
ستا وکالت څنګه در بند کړمه دا لارم زما زده ده ګوره کاکا جانه کاکا به یې ستا پلار چې په دنیا کې پر کومه لار باندې ستا طلاق کېږي پر هغه لار باندې زه د ورځې 3 وارې ځم و او وی پلاستیکي وکیله د ګندنې که شکه ټوله دنیا در خبره ده په کم کور کې چې ته اوسېږې دا 10 کاله کېږي چې تا کریا نه ده ورکړې د دفتر د راکټې لا نه دی معلوم ټوله ورځ د سماوارو مخ ته ولاړې کار کوې د خلکو څه موتې کلچې غواړې وام خورې ګوبۍ ټیغ د روژ کاږې معده به دې در خوښ کړي ډوډۍ به په چیش ازمه په ششمو باندې کش پر واچوئ گو دی سایډ گو غلط پمدا غلط کار دی دا مرزا ګرځم ورځ ما ډوډۍ ته ول سترګې نیولې دي سپی را باندې رایلا نه کی راځه چپ یې کوئ تاسې دا غیرت څنګه وکئ چې هغه لغړیان میله کړه نن چې د پولیسو ماموریت ته ولاړاست تاسې زما د فیصلې پر ضد زما د دشمنانو سره کومک کړی دی زما پزه مو را پرې کړه زه مو بیا آبه کړم زړه مې غواړي چې در باندې توکم د نن څه وروسته که د کوره د باندې ووتلاست نو زه به ستاسې پښې در ماتې کړمه او سپین در پسې لکه وه د دې لغړیانو سره به زه جوړ سم اوس خو مې مازې بندیان کړله ته مازې پسې ګوره چې زه څه څه کوم پلار جانه ته به څه ورسره وکې چپ یې که دا به وروسته معلومه سي چې زه څه ورسره کوم ټلیفونونه راکئ ټلیفونونه راکئ ځئ پلوخونو ته مو ولاړ سئ ورودي والی یاره نه ورځې او وای یاره د څه وخته په اخته یو ټرین یاره هغه دوه به خامخا موږ ته زنګونه راوي او که چیرې پلار جان تلیفون پر پورته کوي نو هغه دوه به لیونیان سي چې دا بیا کوم د لوخو چینجی دی او وای د کلچو چینجه ستا مور به ستا په پلار باندې طلاقه کمه او بیا به ستا مور دلته راولمه زموږ کور ته بیا به زه د هغې سره نکاح وکړمه رسیله کډوکي اولاد ولې چپ سوې د ریګ خزده کې بیا به سره ووینو یو ودرې څوک یې د چا سره وینې چا راغوښتې یې څو د عمر دلته پاچېږې ډوډۍ موډۍ خو به نه خورې هغسې چې م ستا رنګ او ستا بدن ته چې ګورم د کور ټول وړه به زه چې وایم ته خورې زه یې چای نه در کومه لیونیه زه ریتو یم کومه ریتو پاکستاني ریتو جاپاني ریتو که چینایي ریتو کومه ریتو یې ریتو سکسیونه ښه ریتو سکسیونه هغه په کوچنیوالي کې چې به ما په ګیس کې ګرځول هیا اوس خو زه سارا او ماریا لیدو ته نسي ورسره لیدلی ولې صاحب د سارا او ماریا لیدنه بنده کړې ده لیونیه سمه ده پنځه دقیقې ورتلی سي ورسه د سارا او ماریا سره لیدلی سي مننه لیونیه ګوره دا خبره خو واوره بلې ستا هنداره کښته ده څه شي هنداره ډېر بد وای د خپل کپ یو څه غټ فکر کوه مرزا چې غواړې صاحبه نن چې نه پرېږدم د مینا چیچه نن چې نه پرېږدم د مینا چیچه ایمیل به ورواستو خو انټرنیټ کومه دی زموږ سره سلام او وای ریتو ټلیفون راغلی څه شي دا اوس تاسو څه وایاست اله راسه ژر زنګ وروه ژر ځه ټلیفون دې کومه دی وده دا ټلیفون مو ولې پکار دی د شادۍ چوسه بیا د ټلیفون د کاش نه دی راچولی ټلیفون پرېږدئ تاسو دا راته ووایئ چې دا دونه ورځې تاسو چیرې واست او یاره پوښتنه یې مه کوه ډېر مشکلات دي اوی داسې بیا څه مشکلات دي یاره چې رښتیا سې داسې کیسه ده ته خو باري ګرام پېژنې هو کیدای سي زه ګلوله پېژنم چپ سه یاره زموږ مشکل واوره پلارجان زموږ د مینې په اړه خبر سو هغه زموږ څه موبایل انټرنیټ ټوله شان یوړل او هیله کوم یاره هغو ته مازې یو میسج ورواستوه چې زموږ سره مازې یو وارې وویني بس اوه خو که هغو د لیدل دپاره وویل
موږ به څنګه ورسره وینو دغسې ده د کور څخه به د باندې څنګه وځو او که پلارجان خبر سو نو هغه به مو ووژني نو څه به کوو یو نظر پر راکه یاره خوراکه زموږ خوراکه خو سته د هغې څه به پوښتنه وکړو ډېر ښه ژر سئ ژر سئ ژر درځئ ژر درته شه ښه تاسې اوس چیرې ځئ ما نه و درته ویل چې د کور څخه به د باندې نه وځئ بیا څه کیسه ده وروره ولې د نجونې ناکیفه ناکیفه عذابه یې ته بل کار نه لرې یو وارې په یو نارې وهې بیا پر بل نارې وهې پر یوه ټک کوې په بل پسې سپیله کوې دې دوی زما سره ځي کوم تکلیف لرې ته خبره یې چې بس پرېږده یې بالا زما سر مه راخلاصوه دلته کښېنه سپیله که او دې دوی زما سره زیارت ته ځي درځئ ورته ګوره هغه دې راغله خیالور بلې خیالور دوی دوه څنګه په شرم چې تاسې شرمېږئ دومره شریفان تاسې نه یاست پوه سوست زه په هر څه خبره یم ویاست ستاسو لپاره څه وکړم که چیرې د دې سره زموږ ودونه راوکړې نو زموږ کورونه به جوړ سي ها څه شي دوی به هم خوشحاله سي او موږ به هم خوشحاله عجبه ده سیوی ما ور واستول او کار به دوی دوه کوي خیر رزلان جنو سفر واکوي خو خپل وړونه مې دي اندره زوی ته ځان ته بله پیدا کړه ښه په تاسو کې داسې کوم ښه خوی شته چې زه د نجونو لاس ستاسو په رقم د بیکارو په لاس کې درکړم ها بلې یا اول د خپل ځانو څخه د دې قابل جوړ کړئ چې بیا د چا مخ ته داسې په ټیټ سر خبرې ونه کوئ پوه شولاست درځئ اوی درځئ सबका रखवाला रे तू सबका रखवाला रे सजदों ने तुझको पुकारा रे सजदों ने तुझको पुकारा रे तेरी रहमतें अता कर दे 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 मुझे बेबसी से रिहा कर दे मौला रे मौला मौला मेरे मौला 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 रे मौला मौला रे ओ मेरे मौला मौला मेरे
मौला मौला मेरे मौला 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 रे मौला मौला रे मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 रे मौला मौला रे धड़कन में मेरी बसा बस एक जिक्र तेरा दिल बावजू है अब मेरा दुनिया में महके खुशबू तेरी आलम में महके रौनक तेरी हर जर्रे में है निकहत तेरी ओ मेरे मौला ओ मेरे इश्क की मौला तू ही है तू ही बरकतें हम तुम ला 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 रे या ला ली या ला ली या ला ली मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 रे मौला मौला रे मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 रे मौला मौला रे तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा तेरे सामने आसमां और भी है हर राह से हूँ बेखबर भटका हुआ हूँ मैं मौला मेरी राह को मंजिल अता कर दे तू मेरे या मौला रहबर तू ही तू चारागर तू ही तो है मेरा आका मेरी खुशी मेरी तड़प तुझसे छुपी नहीं दाता दे दे मुझे अपनी पनाह कर दे करम मौला मेरे आका मेरे दाता मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 रे मौला मौला रे मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 रे मौला मौला रे څه کوئ یارانو په دې ځینو کې مو لکه چې بیخي ساعت تېر دی په تس پسې خو زما پښې تڼاکې تڼاکې سولې څه کیسه ده دا څه زما خان ولې داسې راځړېدلې دي ډوډۍ مو لکه چې راته خوړلې ګوره 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 زه نه دی و چای ته برا یېل کوټه مه وراچوم او تاسو ته ښه نامي خوندوره پسته مشوره در کوم چپ د غوایي د چپه پښې هډوکې رزیله چې بیا موږ ته د مشورې نوم لا رایاد نه کې پوه شوې تا او ستا د وکیل د مشورو د لاسه موږ د محبس ډوډۍ ته مجبور رسولو د باران په اوبو پرېولل سوي ډبرې ته محبس دولتي مهمانخانه په دمه که ټوله خوندور خواړه خو په محبس کې دي ته ماته راشه اخو څه چې محبس ته یو څوک واسي ډوډۍ دې وخوري ورجې دې وخوري غوښې دې وخوري
چې هر څه یې خوښ هغه دې وخورې کومندان ته دې سلام وکړي او چې هر څه یې خوښ هلته دې کښېنې دی په خبر نه پوهېږي وبخښه ورور جانه زه خو نور هېڅ نه پوهېږم داسې وخت را باندې رالی چې زموږ سره پیسې هم نسته یاره موږ داسې هېڅ فکر نه وکړی چې پر موږ به داسې وخت هم راځي چې موږ به یوې انې ته محتاجه سو ته فکر مه کوه زه لا ژوندی یم خو دا ژوند دی ویرو کېږي د هر چا سره کېږي ته فکر مه خرابوه زه به هر څه سم کم او وای وروره هغه هر وارې هغه زنګونه راویي او پوروړی مو د سارې مې 50 ټلیفونونه کړي خبر یم څوک زنګونه راویي پوروړي ټلیفونان راکوي او د کوټې اصداره کوي وروره دغه دوندې پیسې تا ده کمه کړې دا خو هر څوک خپل ځان ته هنر لري او وای د کوم هنر خبرې کوې تمثیلي شروع کړی دی که د غلا ملا شروع کړی دی رزلانو لټانو یو خواري ماري وکاږي کار وکړي یو ځای لوښ موښې پرېوړئ ایله لوی لونده ګرځي عادت مې دا دی چې یو کار مار وکړي په ټوله ژوند مو کار نه دی کړی موږ ته به کار څوک راکړي او وای وروره موږ خو اسناد هم نه لرو ورور جانه بېل اسنادو به نو څوک کار راکړي څه چې اسناد نه لري نو یو کار وکړه ورور جانه د اقبال رور سره ووینه اوس بیا د اقبال رور څوک دی ما چې د خوندورو بسکوټو په کمپنۍ کې کار کوي اقبال رور دغه کمپنۍ مشر دی دغسې غوړه معلمین سره کولې دغسې زه پر ګران وم پر اقبال رور پر هغه باندې زه ډېر ګران یم ډېر ګران ته زما چې هغه ته زما نوم یاد کړي هغه به داسې په دستي کار درکړي هغه مې ولې کوي رښتیا وایه رښتیا وایه راځي صاحبه مننه راځي هیله کوم راځي راسي صاحبه تا ته چې ستا د کار اول ورځ مبارکي صاحبه مننه ښاغلې وینوده ونیسه صاحبه خپل کار یې شروع کړه صاحبه ښاغلې وینوده دا څه شي دی ته راځدی صاحبه پوهېږم خو دا دې ما ته ولې په لاس راکړه درته وایم صاحبه او ښاغلې وینوده وبخښئ ما ته فقط یوه دقیقه وخت راکړه یوه دقیقه ښاغلې وینوده دا دوه دي یوه دقیقه راپسې شه راځه صاحبه زه به په یوه دقیقه کې ستا په هر څه سر خلاص کړم ته هېڅ غم مه کوه ګورئ ورونو هر یو خپلې ډوډۍ راوباسي او ټول یې شروع کړئ د نن سبا د نوی صاحب راځي او ګورئ اوس په هره ورځ دی راځي دا څه کیسه ده زه به د فقیرانو سره ډوډۍ رانیسم ما ته خو ویل سوي وه چې زه باید اومه مواد رانیسم صاحبه ته بیخي ډېر لایق یې بیا هم ته په هېڅ نه پوهېږې صاحبه چې شی دا خو زموږ اومه مواد دي دغه ډوډۍ ستا مطلب دی دا زموږ اومه مواد دي بله صاحبه موږ د دغو فقیرانو سره ډوډۍ رانیسو د کورجانا د بسکوټ په فابریکه یې خرڅوو صاحبه خو زه دا ګورئ ورونو خپلې ډوډۍ مې راوباسئ د څلور ورځو څه ډېر ډوډۍ موږ رانیسو او چې پسکه یې نیولې هغه نه رانیسو پوه شواست رامخته شه 3 کیلو دته 3 روپۍ ورکه صاحب دا خو 3 کیلو 200 ګرامه دي او ته یې 2 کیلو پیسې راکړه او 200 ګرام خو ستاسو براده ځه دا خو سمه دمه ناکیده تر دې خوا بل لا شو ولې مساري مردان ناکه طبیعت خرابه کې را باندې خرڅوي خرڅه کې کنه کش پر واچوي دا 3 کال کې دا کار کوو د چا په خبرو نه خطا وځو او ته فقیر په اوقات کې دی وسه ځه او صاحب مو سر ځان ما اچوه که مو سر ځان ما اچوه نو ډوډۍ به څوک درکوي بسکوټ به د چی څه جوړوي کارخانې به مو بندې سي او تاسو به بیا زموږ په رقم فکر غواړئ اخو څه ځه هغه دې زموږ زمری رالی څه په وایي وایه وروره نن ورځ څنګه وه شوه بیخي ډېره شوه وم خود به ښه یاره ټوله ورځ د شوشو او خانانو خلکو سره ګرځي او ښه خوراکونه کوي پول یې ساعت تېر دی زه خدای شوکو ته هم ځي میلو ته هم ځي او جیب یې هم ګرم دی څه په وایي د نامې د زوی خو اوس کار سم سو ته زما انډیوال یې پوه شوې که چا په کار کې کم تکلیف یا کم مشکل درته جوړوي یا یې ازارول یې نو د خدای دوسته پسې یې درالالوم پوښته کوم یې د هېچا په کیسه کې مه کېږه زه دې پر سر ولاړ یم که مو سر ځان واچوې نو ډوډۍ به څوک درکوي بسکوټ به د چی څه جوړوي کارخانې به مو بندې سي او تاسو به بیا زموږ په رقم فکر غواړئ 3 کیلو یا وروره هغه ته هېڅ اړتیا نشته هر څه سم دي ټوله ښه خلک وروره ښه وروره مرچکي ته ووایه چې ما ته هم کار را پیدا کړې ته به بیا ولې کار کوې زه به تا ته کار در پیدا کوم وروره ته په کوم فابریکه کې او وای پاپریکې ماپریکې پسې لکوه د خاشا بدماش پاپریکه که زما په پاپریکه کې کار وکړې د نامیزو پیسې به د اسمانه در باندې راورېږي څنګه ته به چاته لاس نه وروړې
او نه به هم څوک وژنې یاره ما ځې لاسونه وپښې ور ماتوه او دلته راتښتوه پټوه ټلیفون ورکوه پیسې به مو دغونه ډېرې سي چې خلاصولی یې نه سو پوه شوې وروره دا بیا اوس څنګه کار دی او وی وام دا خو کار دی زه خو وایم د دې کار ومخته تجارت او سوداګري ټوله ناکامه دي ګورې یارانو زه تاسو ته کار نشم در پیدا کولی زه غریب انسان یم ټول ورځ په محکمه کې تېروم 5 ګولۍ ګټم 5 3 ګولۍ د تور کوم 2 په خپله خورم بس پوس ولاس د خان زمانانو خان زمانان ما کار کول زده کړل او دوی هم باید کار کول زده کړي او ای روجانه کار خو به تور پیدا کوي په دغه خاطر خو راغلی چې د درو سرو دیګون ور باندې که دیګو ته یې پیاز مرلي ترکاري که زه چیرې چاپ سولم د باران په اوبو پرېولل سوي ډبرې یوازې زه یم چې خبرې کوم روجان درته وایم درپسې یم کنی د کوڅې سپی دي لا پکې سکې نه دی دلته ما ته رالې غټې غټې خبرې کوې چپ سه ستا شناخته خیلو ماماګانو قریبانو ته تلیفون ور وکړه دوی ته کار پیدا کړه چپ سبا د یخې د کارخانې سره دغه نسوار والا څخه د اینې والا او د هوټل والا او د کسانو پوښتنه وکړه کار به هغه ورکړي मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 रे او زما وروره زما اکا زما بابا زما پلاره ما ته بخښه وکړه زه ستا پښو ته درولېږم زما یاره دا بغه ته وایه څه وخت یې بیایې رزیل انسانه رزیله دوندې سپیان به در ایله کړم پلار به دې نارې وایي مور به دې نارې وایي پر خیر مه پېښېږه پوره 100 لکه پوره وړی سه د بې خیره زه رزیله پر موږ باندې سپیان رایله که وکیل صاحب های دا مجبورې هغه کوټې او هغه 2 نجونې نورې وکیل صاحب څک سره مننه ډېره مننه څه خاطر یاره وای وکیل صاحب موږ هم کار پیدا کوي او نجونې هم دې دواړو تا نوم څه شي دی اندره دغه د اندر ریتو دې انډیواله کړه که یا ریتو انډیواله مې کړه وکیل صاحب انډیواله مې کړه مننه وکیل صاحب کار دې پیدا او محکمه به زه چې زموږ ستاسې په ګټه باندې فیصله وکړي د محکمې فیصله زموږ ستاسې په ګټه کېږي واخله ویې څه ټولو شاهدانو او ثبوتو ته په کتو سره محکمه و دې نتیجې ته رسېدلې ده چې د یخې کوټې مالک په دې 2 ډلو کې یوه ډله نه ده نو په دې خاطر دغه قضیه بندوو د محکمې د وخت نیولو په خاطر دغه دواړې ډلې وڅارنوالۍ ته معرفي کیږي وجه دا شوه لارې ته وانا مو مړه شوه نو اوس به څه کېږي وکیل صاحب موږ به سترې محکمې ته ولاړ شو که خدای کوله نو دا والا چا سره کوي که خدای کوله یاره دا عجبه انسان دی دا کوټې نه زموږ شوله او نه دغه میرزا شوه دا پلار جان هم ګوره چې موږ څنګه ځای پساو کړو او وای یاره دا کوټې د چا ده صاحبه نه درې چغالان میرزا صاحبه کوټې خو ستا هم نه ده بیا داسې خوشحالي او داسې جشن ستا د سپید د واده کلیزه خو به نه تر اوسه کوچنی سر دې نه په خلاصېږي او وای یخه کوټۍ درشم یخه کوټۍ خو زما ده زه خبر نه یم دا رزیلان ما په واله یم خپل وړونه سره څیرې او وی ورخطا کېږه مه زه خبر یم چې کوټۍ ستا ده ما او تا به په ګډه پکښې اوسېږو موږ ټوله سره انډیوالان یو هغه دی رالی زما اشنای زما انډیوال پلارجان ژوندی دی پلارجانه پلارجانه رالی ورورجانه وپوښتئ
پلار جانه سم سوله اره پلار جانه سم دم سم سوله اوس دی لټان نه دي دا درې سره لټان ما سم دم خواري کښ انسانان جوړ کړل ما نو درته ویلي چې زه به دوی په پستا زندې مړه کوم لکه اوس په نه په ټکولو بیا پخوم پاخه مې کړل او دا خبره راستا ماته ویله پلار جانه دا څه دي زه مړ سوی نه وم هغه د مرګ تمثیل و پلان و استراتیجي وه د میرزا صاحب وکیل صاحب د هر څه ستا پلان و وام ته څه د کور نارې ویل ته د خلکو لاسو کوټیو ته د کور خبرې کوې وام ته ورسه هلته زما بسته کښېږده ورشه په څه غذا بخت په ښه غوږ یې واورئ یارانو په ژوند کې 15 شیان دي خپلوي کار محکمه د پولیسو ماموریت او لوچګان د دغو 15 شیانو سره که مخامخ سواست نو تاسو په خپلو پښو درېدلی سئ که نه نسئ درېدلی زه دا خبره نن په ډاګه کوم چې در ننه پورې ما د ښو سره بد نه دي کړي او د بده سره مې ښه نه دي کړي او نوم مې دی خاچا بدماش مامور چې بیا سره پیاز شنه پیاز تور مرچ سره مرچ شنه مرچ سپینه زیره توره زیره ټوله مې سره ګډوله په تس مې خوړله خو سته سر نه خلاصېدې بیخي خوند مو په وکې د نامي زامنانو خوند مو په اوس راځئ یارانو زما کار خو خلاص و خپلو کورو ته مو درځئ او وی داسې یوازې به څنګه ځې ستا امانت دلې پاته دی او وی ته خپل درې زامنان بیا نو زه د خپلې درې نوړې څه په وکم دلته راسئ ژر کوئ دویم زه بیا یم راځئ زما سره راځئ او وایي څه وخت چې بیا یې او وی څه وخت چې بیا یې دا ته وې په زله تا زما ژوند آرام کړی و زه به اوس تا سره جوړ سم ټیک سره هلته بیا ټیک سره راځئ او په دا رقم سره ایشور سینګ چوهان د خپلو درو نالایقو اولادو د اصلاح لپاره د ژوند ټولې سختۍ په ولیدلې او اصلاح یې کړل ښه انسانان یې ورڅه جوړ کړل اوس دی په فخر سره ویلی سي چې په دې هیواد کې پلار کېدل ګناه نه ده لږ تر لږه د ایشور سینګ چوهان لپاره اوس دې نو د دې هیواد نور پلرونه خپل فکر وکړي چې دوی پلرونه سوي دي نو دا ګناه ورسره سوې ده او که یا फ्रॉक पहन के शॉट लगती है बड़ी हॉट बेबी किल मी ऑन द स्पॉट फ्रॉक पहन के शॉट लगती है बड़ी हॉट बेबी किल मी ऑन द स्पॉट इश्क में पास कर हो गया फेल अगर दिल मेरा न कर ले सुसाइड कहीं चल जा मेरे करना दिमाग का दही चल जा मेरे करना दिमाग का दही मेरा स्पाइसी फिगर जैसे गन का ट्रिगर यूं लटलनों से मेरे चला जाए कहीं चल जा मेरे करना दिमाग का दही भी मार किया दिल को शिकार तेरी चाल है कमाल तेरी बातें है धमाल अरे मजनू को अपने देख तो सही चल यूं ना कर तू दिमाग का दही ऑनलाइन फॉलो करते कबूतर ट्वीट लाखों करे ऑन ट्विटर म्यूजियम में रखी तू वन एंड ओनली लाइफ तेरे बिन लगे कितनी लोनली लॉलीपॉप न दे प्यार का जॉब दे मम्मी डैडी न रिश्ता लगा दे कहीं चल जा मेरे करना दिमाग का दही चलिए चल जा मेरे करना दिमाग का दही मेरा स्पाइसी फिगर जैसे गन का ट्रिगर यूं लटलनों से मेरे चला जाए कहीं चल जा मेरे करना दिमाग का दही चल जा मेरे करना दिमाग का दही तेरी हर अदा पे मैं
बेटा तू लड़की है या कोई बला, तुझे देख के दिल यूं मेरा जला जैसे कोई जलता शोला। स्मार्ट बनना रोमांटिक, तू है टुच्चा गिरी में फंटास्टिक। ब्रेकिंग न्यूज है तेरी जवानी, When I watch it तो आए सुनामी। रखना पेट पे लेके चल डेट पे, तुझे ऐसा मिलेगा घर जवाई नहीं। नो नो नेवर नेवर नेवर। चल जा मेरे करना दिमाग का दही, चल जा मेरे करना दिमाग का दही। इश्क में पास कर हो गया फेल अगर, दिल मेरा न कर ले सुसाइड कहीं। अरे चल जा मेरे करना दिमाग